دیمه مسله په اوداسه کې دا و چې نبی رسول الله کله اودس ختم کو نو د ډیرو روایتونو معلومیږي چې په خپل خختک باندې به چڼکه کوله نبی صلی الله علیه وسلم یو چونګ وبسړه راواخله دا اودس نورسته چې خپې وینځي دا غي نورسته یو چونګ وبره واخله او دا لمن پورته کا او په خختک باندې چڼکه وکا دا د نبی صلی الله علیه وسلم نقل له ډیرو روایتونو کې راغلي بعض روایتونه صحیح دي بعضی حسن دي او بعضی کمزوري دي دیو جن علماء دا ټول روایتونه جمع کی او اخر کې وی وفي الباب احاديث عديده په دې باب کې ډیر روایتونه دي مبارک پوری سے په تحفۃ الاحوازی کې وی مجموعها تدل على ان له اصلا د دې ټول روایتونو دا معلومیږي چې دې مسلې د پاره اصل کتاب او سنت کې شته چې دا وداسنه ورستا بخپل خختک باندې وبچنکا کول دا د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي امام البانی رحمه الله چې څوک دی روایتون ته مسترب او جبدي کې استراب د شیخ البانی وی لكن الحديث صحيح لشواهده دا روایتونه سندن صحیح دي د شواهد په بنا باندې چې هغه شواهد ولا اروا کې غو بیان کړی دي موږ وسو قتل هغه روایتونه معلومیږي چې دا وداسنه ورستا په خختک باندې چڼکه کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا سفیان بن حکیم الثقفي رضی الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال يتوضا نبی علیہ السلام کلام متیاز وکړه بیا بیا ودس کو وينتضح وفي روايه ثم نزح فرجه دا غي نرسته باندې سم وبر واغسته او په خپل خختک د پاسه به چڼکا وکړه دا روایت امام البانی رحمه الله و دا صحیح او ظاهر امداده په دې روایت کې د څه الفاظ هم چې نبی علیہ السلام فرمایلی او چې جاءني جبريل عليه الصلاه والسلام زما خال راغ فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح کله چې او دس کې نو په خپل خختک باندې چڼکا کوا ودا خبره ماته جبريل عليه الصلاه والسلام فرمایله دا حدیث هم د مجموعات طرق باندې صحیح ښکار کیږي ځان له درې سرت کې کلام شتا لیکن چې عام طرق ولا راجمه کې داغه په بنا دا صحیح ښکار کیږي جبريل د الله رسول ته فرمایلی چې او دس کله کې نو په خختک باندې وبا داغه چڼکا کوا بل روایت پدې کې د زید بن حارثه ده چې دا دارقطنی کې ده ان جبريل اتاه اول ما اوحي اليه اول وحي کې جبريل لاغه فعلمه الوضوء نبی سلام ته داودس طریقه خو د لا بیا د منځو فلما فرغ من الوضوء جودسنا فارغ شو اخذ غرفه من ماء فنضح بها فرجه یو څنګه وبره واغسلو په خپل عورت باندې چنکړ کو دې حدیث کې ملکشن کلام شتا علماء وای دا مخکینی حدیث صحیح چې راغلی هغه د دې تایید کوي چې د دې مسلې اصل شتا سنن ابن ماجه کې حدیث ده نبی اسلام فرمایي علمني جبريل عليه الصلاه والسلام ما لدا تعلیم راکو وامرني ان انزح تحت ثوبي او ما ته امر کو چې خپل جامون لاندې چڼکا وکړم د دې لپاره چې د سره وسوسه د فشیدا د حکمت هم ده چې په دې چڼکا باندې الله رب العالمین وسوسه د فکې د وسوسو تشریع علماء د څه لیکل بعض انسانان د سي چې داغو په مقعد کې د غټو د سماعت بلار کې یا د تشو د سماعت بلار کې شیطان پوکې کوي دنه د بدن کې الله دې سیستم لګول چې بعضي اندامونه او رګونه هغه د سي کله او خوځيږي لکه چې مرد ساروي چی دا غرګونم کله کله خوځي سړی تخکار کیږي غوخه رپیږي و دغه شان د انسان په بدن کې دنه بعضي سيزونه دي چې هغه حرکت شروع کی هغه حرکت د وجنه د یو انسان تشويش پیدا شي زماګي نه او د سمات شو یا د تشو متیازو بلاره باندې څه قطرې رانه لاړې او حقیقتا کې دا قطرې نه نو حدیثو کې دا طریقه دا غي د پار راغل چې ته لګي وب چڼکاو کا نو ستاغه وسوسه چې کوم د قطرو د یری کوم وسوسه د الله رب العالمین به ختم کی ها بده کې دا شرط علماء لیکل دي کته یقیني په دې پوښتنه چې زمانه قطرې او څاس کې روان دي نو بیا خو په چڼکا باندې دا غي تلافي نه کیږي او چې کله داسې وسوسه په درجه کې وجستا وسوسه او زمانه کې دي چې څه قطره تلی یا وسوسه او زمانه تشو متاو څاس کې دي چې تلی
دا ضعیف عمر والا کم خلق چې دیو ته د مسلې پیدا کیږي د وسوسې بیمارانو ته دا مسلې پیدا کیږي او کله نور عام بیماریانی دا غي د وجه دا مسائل پیدا کیږي نو زمون شریعت کې دا یو بهترینه طریقه زمون رسول خدل چې او داس ختمه نو بده خختک باندې لګي وب او د یو بوغه پونه کې شان جده چنکا غ په وکا الله رب العالمین بدا وسوسه چې کوم دا الله رب العالمین ختم کی او دا د ډیر روایتونو معلومیږي او د صحیح روایتونو دا مسله معلومیږي د وسوسې د دفع لپاره دا قسم فعل کول دا په حدیثو کې نقل له په اخر کې به الله رسول دا طریقه کوله نو دا وداسه په تکمیل کې به دې باندې عمل کول وکړ دي